په بلخ کې بڼوال وایي د کلونو خواري یوې سړې څپې په سیند لاهو کړه. دوی وایي په تیر ژمي کې د سړې هوا له امله نږدې 90 سلنه د میوو باغونه زیانمن شوي او سږکال حاصلات دومره کم دي چې د خرڅلاو هم نه دي. دوی د کرنې ادارې څخه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي ترڅو د بڼوالۍ په برخه کې مړې هیلې د تل لپاره ژوندۍ پاتې شي. امسال قدر چی خوب نیست انگور کم داره بار نداره یخ زده یخ شده بود امسال بسیار یخ شده بود ما پوشانده بودیم سر تاک سر از آن باز هم تاثیرات خدا آورده 30% از مردم خود 90% خنک زده از ما 30% خنک زده 30% از این حاصلاتش کم است. په همدې حال کې د بلخ ولایت د کرنې ریاست د ترویج مدیر کروندګرو ته رسېدلی زیانمني وایي چې بزګرانو ته د اوښتو زیانونو په اړه د مرستو راجلبولو په موخه خپل وړاندیزونه د کرنې وزارت او د همکاره موسسو سره شریکې کړي. ریاست زراعت میتونه که یک 40,000 50,000 یک 20,000 30,000 زیر نظر به محدودیت‌های بودجه‌ای نمیتونه که کل مردم تحت پوشش بگیره، ولیکن دستاویزی پیشنهاد شده همیشه از مؤسسه خیریه برش پیشنهاد شده که دیاخینی که متضرر شده باید کمک شود. د یادونې وړ ده په تیر ژمي کې هوا دومره سړه وه چې ګڼ شمېر باغونه یې په دې ولایت کې له منځه وړي او خلکو ته یې دروند مالي زیان اړولی.